पठान के घर में पार्टी रखोगे तो पठान मेहमान नवाजी के लिए आएगा और साथ में पटाखे भी लाएगा. دا خو د پورده کې جمله وه که موږ بیا دا پښتو ته واړوو که د پښتون په کور کې کثافات دا به د هغه په رقم وي که د پښتون په کور کې کثافات غورځوې پښتون خو به راځي د پاکولو دپاره او ورسره به ګاډي هم راولي اولاد ته خو د هغه وایم چې په دغسې شرایطو کې په داسې ملک کې تمثیل خو بیا نوم لا وانخلي او هغه لیدونکي دي هغو ته به هغه وایي چې تاسې دعا وکړئ چې موږ ته حوصله خدای راکړي چې نور هم ستاسو دپاره موږ یعنې چې 15 کاله یا 20 کاله وروسته دوی د چرۍ کار ته اړ کېږي ښه دا دی چې له پیله څخه لا د چرۍ په کار ځان مخته کړي او بره به مشکل نه وي ورته په دې به پوهېږي چې زه دا کچره چیرې وغورځوم او دا خبرې به د خلکو بیا بد تاثیر نه پر کوي چې ته په چرۍ کې ولاړ یې نو ستا سره اخلاق نه دي مهم سړی کار کورشادو د خپل د کور کثافات چې راباسي هغه ټاکلي ځای ته وړئ هلته یې غورځوئ داسې مه کوئ چې چرۍ ته ور واچوئ یا د سړک پر غاړه وغورځوئ بیا نو دا ښاروالۍ والا یا موږ هغه بیا یخی سوي هغه بیا یخی خو کولنګ نه جلا کېږي نو هر دا د بابک رول داسې و چې عموما به یې خلکو توصیه کول هغه به ویله ول هر څومره مشکل چې در باندې راسي هر دفعه راکړم هر څومره مشکل چې راسي وارخطا کېږه مه زه ته ووایه چې هر څه سم دي هر څه سم دي هر څه سم دي نو اوس هم هر څه سم دي د چرۍ پر غاړه کثافات پاکو هر څه سم دي هر څه سم دي دوستانو تاسو به راز راپورونه ګورئ چې د ترکیې پر لاره د یونان پر لاره یا په نورو سیمو کې افغان ځوانان یا اوبه وړي وي یا حیواناتو خوړلي وي یا پولیسو ویشتلي وژلي وي یا په بله پیښه کې وژل سوي وي ټول غربت دی بیکاري ده د کار نشته چې له هغوی سره داسې پیښې کېږي راځئ تاسې دغه څو شاټ راسره وګورئ چې څوک دی او په کوم کار باندې بوخت دی وروسته بیا په دې اړه سره غږېږو وخت خلاص شو دام ته د اخري غوښتنه ووایه په خارج کې چې د انتخابات یې دوه ګروپې دوه ګوندې یوې وګټې بلې پایلې چې بایلې هغه اپوزیسیون سي دلته خو چې ګورې چې څو کاندیدان دي وایي 19 کسه کاندیدان دي په 19 کسو کې بیا وایي 3 کسه وایي موږ کامیاب یو نو دا رقم وطن چیرې جوړېږي دا رقم بل چیرې جوړېږي هغه مې نو خو میرزا کاکا ته ورشه دی بله خبره واورئ میخین صاحب په تاویزو کې چاربیتې او ټپې لیکلې څه ټپې او چاربیتې دا کاروبار یې د پیسو د ګټلو دپاره شروع کړی په هر کور کې ښځه د خاوند سره او خاوند یې د ښځې سره په جنګ اخته کړی و او هغه زاید صاحب بیچاره هم په موږ والی او بیا یې د دروغو تاویز ور جوړ کلیپونه مو وکتله ومو لیدله څه فکر کوئ څوک دی وم پېژندئ ځینې کسان ابدالي ورته وایي ځینې کسان په بابک باندې دا کس پېژني د کندهار ښار تر ټولو یو تکړه ممثل دی اوس هم په ذهن کې درګرځي چې دا کس به هم تللی ترکیې ته المان ته یا به بل هیواد ته تللی نه دا کس همدلته په کندهار کې دی دلته په ښاروالۍ کې کار کوي چرۍ پاکوي کثافات ټولوي راځئ له ده سره وغږېږو چې ده دا کار کله راپیل کړی دی ولې راپیل کړی دی د یو ممثل دی دته باید زمینه سازي سوی وای چې د هیواد په کچه ده په فلمونو کې رول لوبولی داسې فلمونه چې هغه د هیواد او ولس په ګټه وای راځو له ده څخه اورو السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر ښایست څنګه یاست صاحب ښه ډېر سخت ستړی معلومېږي په خیر خیرت پر څو بجې راوتلی 8 بجې سهار 8 بجې تر دا اوس پرې دلې کار کوئ ورو که څه هم ځینې دوستان دې پېژني چې نوم دې څه دی او څه کار کوي په بخښنې سره تاسو سخت ستړي م یاست او څو دقیقې مو وخت نیسمه ځان په لنډو ټکو ورته معرفي کړه چې څوک یې څه کاره یې څوک یم څه کاره یم دا داسې یو پوښتنه ده چې زه خپله په دې جواب نه لرم چې زه څوک یم څه کاره یم نوم خو مې عبدالله دی تخلص مې ابدالي دی یو وخت ممثل وم او اوس دا دی ته مې ویني
ډېری دوستان سره غږ سره اشنا دي په ژباړل سوو فلمونو کې د شاهرخ خان رول زیات کړی دی او په کندهار کې په دې مشهور چې د کندهار شاهرخ خان او ترڅنګ په ځینو ژباړل سوو فلمونو کې د امیر خان رول هم کړی دی یعنی د امیر خان غږ دی کړی دی په پښتو لهجه سره په نورو کومو برخو کې د کار کړی دی چې دوستان دې ښه نور سم وپېژني چې په کومو فلمونو په کومو ډرامو کې مو کار کړی دی سریالو کې مې کار کړی دی قدم راواخله چې د اسماعیل شاهد سره و شمشاد ټلویزیون کې نشر سو خیبر ټلویزیون کې سریال نشر سو بدلون په نامه په هغه کې مې رول کړی دی نور نو د کندهار او د هلمند او د زابل ټولې ولسوالۍ روزګان هلته تللي تمثیلي پارچې مو کړي دي د نشې توکو پر ضد و د نجونو د تعلیم په هکله باندې په هغه وخت کې نو تمثیل مو کړی دی بل څه مو نه دي کړی کلنګ مو سوالی مرداس نه چې بیا ډامبر خراب کړي ښه ابدالي صاحب که څه هم کار کول بد نه ده باید سړی کار وکړي خو بده دا ده چې هغه کسان چې مشهور دي هغوی ولې داسې کار ته اړ کېږي ولې دغه کار ته اړ سوی نو که وایي چې زموږ په فیلډ کې نور کار نشته او بل غربت نو بچیان چې چا راپسې دي هغه خو ماښام ته ګوله غواړي او بل په اسلام کې ویل چې د عیال نه په کفر پلار باندې فرض دی نو د هغه د پیدا کولو دپاره چې هر کار زه خپل ورته آماده یم یو شمېر کسان وایي هغه ځوانان چې پر ځنګلي لارو یا پر ډېرو خطرناکو لارو باندې پردیو هېوادونو ته ځي هلته هغوی وایي دا د دوی په اصطلاح وایي دا مستان دي څه فکر کوئ دغسې ځوانان ولې ځي په دغسې خطرناکو لارو او ځینې راپورونه موږ ترلاسه کوو چې هغه په لاره کې یا حیواناتو خوړلي وي یا یخ وژلي وي یا هم د ترکیې یا د یونان یا د نورو پولیسو هغوی لس لغړ په واورو کې غورځولي او وهلي وي نو مجبوریتونه به وي دلته د کار نشتون دی په افغانستان کې فابریکې نشته داسې کارونه نشته چې ځوانان په هغه کې مصروف واوسي خو دا زما فکر دا به هم د حل لاره نه وي چې سړی ولاړ سي یوازې خارج ته کوښښ باید وسي دلته کار وسي او زموږ پانګوال زموږ سرمایه‌داران د دې خلکو د کار موقع مساعده وي دا بیلچه به یو څه سره ښه ابدالي صاحب یو شمېر کسان دا هم وایي د ښاروالۍ کارونه اوس په سخته پیدا کېږي یعنې د کار نشته دې لامل شوی دی چې هغه کارونه چې سخت دي یا داسې دي چې هر څوک باید هغسې کار ونه کړي هغوی ته هم لاسرسی نشته تر څونه پورې دغه خبر حقیقت لري کار خو هر کار اوس پیدا کول سخت دي نه یوازې ښاروالۍ ده هر کار او دا کار چې دی فکر کوم سر ښاروالۍ په راس کې ده خو یو موسسه د هغه د خلک استخدام کړي دي ښاروالۍ د کندهار چې کوم د دې هغه بستونه دي هغه ټول اوس ډک دي هغه که په تنظیب کې دي هغه که په هره برخه کې دي هغه چې ورسې کار نه وي نو دغه کار چې دی دا اوس د یو موسسې د خوا څخه خلکو ته وړاندې شوی دی ابدالي صاحب تکړه ممثل یاست د هېواد په کچې پېژندل شوي یاست کارونه مو کړي دي په ګڼو ډرامو سریالونو کې مو کار کړی دی په سلګونو ژباړل شوي فلمونه تاسو لرئ یعنې د هنر په برخه کې تاسو ډېر کار کړی دی غوښتنه مو نه ده کړې له مسؤلو چارواکو څخه چې ستاسو په فیلډ کې ستاسو په برخه کې تاسو ته د کار زمینه برابره کړي څو ځله مو ورته ویلي دي مخکې هغه یو اعلان وکړه مخکې د ډوډۍ هم وروسته د ډوډۍ نو هم مخکې تر جمهوریت هم وروسته د جمهوریت امارت مسؤلینو سره هم خبرې کړي دي نو په دې هر څه کې د تمثیل په اړه کې دوی خو وایي چې موږ مشکل نه لرو تاسو خپل تمثیل کولی شئ خو داسې یو څوک بیا نشته چې د هغه دپاره پانګونه وکړي یا یو وظیفه ورته ورکړي یا مثلا هغه ممثل پر کار وګماري نو دغه څو کسان سره مو لیدلي دي هغو خو تر اوسه پورې داسې وعدې کړي دي خو کارونه تر اوسه پورې ممثلینو دپاره نه دي پیدا شوي یو شمېر شرکتونه او بنسټونه هم شته چې هغوی هم په دې برخه کې کار کوي هغوی د هېواد په کچه پروډکشنونه لري د دغسې پروډکشنونو له مسؤلینو سره که تاسو غږېدلي یاست خبرې مو کړي هغوی د کار په برخه کې څه کړي دي یا څه کوي پروډکشنونه خو اکثره دلته د افغانستان ده چې ول اوله سره څخه پر اعلاناتو یا د موسساتو پر ځینو پروګرامو باندې ولاړ وه موسسات خو ساده نشته کارونه او پاس د بازار اعلانونه هغه چې دي دلته په افغانستان کې تاسو باندې دغه اعلان فرهنګ چې دی ډېر ضعیفه دی
که تجاران دي، که ما د ډېر تجاران سره پر دې باندې خبرې کړي دي، خو وایي چې مثلا تاسې زموږ وطني تولید استعمال کړئ، هغه که شیدې که بسکوټ کې په پاپک کې کار شي. نو دې ته بیا ما دا ویلي چې تاسې دا اعلانات هم بیا باید په د افغاني مسلینو جوړ کړئ. مسلین چې ستا فابریکه په کندهار کې په افغانستان کې او ته اعلان په ایران کې جوړه یا په هندوستان کې جوړه. د هغو سره هم خبرې کړي دي، خو نه پوهېږم چې زموږ وړتیا دونه ده او که د دې هغه غوښتنې مو نسو پوره کولی. یوازې په تاسې نه چې دغسې سخت کار ته یا داسې کار ته چې تاسې له برخې څخه بلا فاصله لري، بلا واټن لري اړ کېږئ. نور څونه ممثلین به وي چې هغوی هم خپل فیلډ پرېښي په بله برخه کې بوخت وي، البته د کار د نشت له امله یا دا چې اولادونه ورباندې ژاړي. ممثلین ډېر دي په کندهار کې او متاسفانه چې ټوله همدغسې خپل فیلډ پرېښي په نورو کارو باندې اخته سوي دي. چا چې وس رسېدی یو شخصي کاروبار ده، چا دکانداري، او څوک دغه رقم بس یو کار یې پر پېښ سوی دی هغه کوي. ځکه خو چې یوه میاشت دوې میاشتې به څوک ګزاره وکړي، په پور خو ګزاره نه کېږي. نو تمثیل او پروډکشنونه دا ټول اوس البته اکثره رسنۍ هم دا دي د فلج سره مخامخ دي چې بندېږي. ښه، ویل کېږي چې ډېری کسان تاسو د کندهار شاهرخ خان یا د کندهاري شاهرخ خان په نامه پېژني. کیدای شي چې تاسو د شاهرخ خان په لهجه کې دا وایاست چې ستاسو د سیمې شاهرخ خان دا دی د چرې پاکولو ته راغلی دی. شاهرخ خان خو ابده کې خیر، اول خو به تر هغه پورې نه رسېږي، که ورسېږي هم پوهېږي چې افغانان په څونه غربت کې ژوند کوي. هغه د شاهرخ خان اوس دا نوی فلم خلک ورغلی پټان، په دې کې دی وایي पठान के घर में पार्टी रखोगे तो पठान मेहमान नवाजी के लिए आएगा और साथ में पटाखे भी लाएगा. دا خو د پوردي کې جمله وه، که موږ بیا دا پښتو ته واړوو، که د پښتون په کور کې کثافات، دا به د هغه په رقم وایي. که د پښتون په کور کې کثافات غورځوې، پښتون خو به راځي د پاکولو دپاره او ورسره به ګاډي هم راولي. نو دا هغه د شاهرخ خان په انداز کې و، خو بیا هم اکثره وخت ځینې مینوال تېرېږي یا وایي چې تاسې په کچرا په دې اخته یاست. نو زه ورته وایم چې خدای دې ما دونه وس راکړي د افغانستان کې چې هر څومره کثافات دي هغه ټول د افغانستان څخه وباسم. له چا څخه تمه لرئ چې بیرته تاسو پر یو ټغر سر راټول کړي او ستاسو کارونه بیرته دوام پیدا کړي؟ هغه ټوکه ده، ول سترګې چې چاته دي هغه کیمرې ته دي. نو اوس موږ هغه د لاس ورکړی چې چاته ووایي چاته نه ووایي، بیخي هېڅ نه رامعلومېږي چې غوښتنه د چا څخه وکړو. تندور صاحب تاسو د امید خبره وکړه، بیا لالا بولې چاته اوس امید نه لرو، ځکه چې ډېر دروازې مو ټکولې، ډېر خلکو راغلي، ډېر خلکو مو غوښتنې ویلي دي چې باید په افغانستان کې دا تمثیل چې کوم هنر دی دې ته باید کار وشي. زموږ یو ممثل و، ډېر ښه جمله به یې ویله، په کوم ملک چې د هنر ارزښت هلته یې پایښت دی. نو اوس بیخي موږ دې ته راغلي چې بیخي نور هغه لاره پسې پرېږدو، ځکه چې په هر نظام کې چې هر رقم حکومتونه راسي، اول هنرمنده طبقه ټاکل کېږي، هغه که په هر نامه وي. نو ځینو ته مثلا بیخي د کار کولو اجازه نه وي، ځینو باندې محدودیتونه وي، په بېلابېل نظامونو کې همدغه هنرمند طبقه ده چې ټاکول کېږي او یوازې وعدې ورسره کېږي. نو امید اوس بې له لای چاته نه لرو. ښه، څونه وخت کېږي چې تاسو له غربت سره مخ یاست، چې تاسو وچ کلک دې ته اړ کېږي چې ډېرې دروازې مو ټکولي دي، له هغه څخه وروسته ان دې ته اړ سوي یاست چې چرۍ پای کوي، کثافات راوباسي او کثافات تر اړوند ځایه پورې انتقال کوي؟ یو کال کېږي، هغه څخه مخکې چې وم زموږ ژوند په دا معاش باندې چلېدی یا په ځینې اعلاناتو باندې، د هغه څخه وروسته بیا یو کال کې مطلق چې زه بېکاره شولم. نو ډېرو ریاستو ته لاړو، ښاروالۍ پورې، د اطلاعات فرهنګ ریاست ته پورې کار نسو پیدا. نو بیا دغه یو موسسه وه چې هغه هم په کور کې خلک ګرځېدل چې داسې بېکاره کسان معیوبه یا مثلا سپین ږیري یا هېڅ کار نه لري. بیا هلته ورغلم، نه مې ولیکه، هغه اریان وو چې هغو ته به کار نه کوې. ما ولې نه کوم، کار دپاره پیدا وي. نو داسې یو هفته کېږي چې اوس په دغه کار اخته سوي. ښه، زه به ګاډۍ نه خیر ښه، راځه ته د سره روانه کړه، نور خبرې به ورا میده باندې پر لاره هم کوو. عبدالي صاحب، ستاسې په نظر څه کول پکار دی چې په دغه برخه کې یو مشکلات حل سي او بل
تاسو هم وتوانیږئ چې له نورو ملګرو سره یو ځای بېرته خپل ډګر ته ستانه سئ؟ په تېر جمهوریت کې ما دا غوښتنه وه، اوس هم دا غوښتنه ده چې دلته موږ که مسلین یو، که زموږ کارګر دي، که زموږ هر څوک دی، هغه باید خودکفا سي، خپل ځان ته خپله کارونه ولري. اوس د مسلین لپاره چې خودکفا کېږي دلته موږ په افغانستان کې متاسفانه سیلما لرو، خو د هغه دپاره کار نه کېږي. نړۍ مسلین که تاسې ګورئ هغه خپله فلمونه جوړوي، بیا بازار ته وړاندې کوي، د هغه څخه عاید ترلاسه کوي، او هم په ضمن کې خپل فرهنګ و، خپل کلتور، خپل اسلامیت، مثلا خپل دین ته کار کوي. نو زما پیشنهاد هم دغه دی چې که چیرې مثلا د اطلاعات فرهنګ وزارت داسې یو پلان په کار واچي چې په رسنیو کې خو اوس هغه دي پردي کلتور ډرامې چې دوبله کېدلې هغه بندې دي، نو بدیل کې باید موږ خپل سیریالونه ولرو چې هغه زموږ خپل ډېر موضوعات دي، ټولنیز موضوعات دي، فرهنګي موضوعات دي، اسلامي موضوعات دي، هغه پکښې نغښتلی سو. نو دې دپاره باید دغسې یو کار دایمي کار وسي چې ټول عمر مسلین د دغه مشکل څخه خلاص سي او خپل یو تولید ولري، خپل یو فرهنګ تر خلکو پورې په ډرامې او د تمثیل په توګه ورورسي. او موږ په ټولنه کې بیخي ډېر ناخوالي لرو چې دا ناخوالي یا دغسې کړنې یوازې په لښته و، په وهلو، په ټکولو باندې خلک نه اصلاح کوي. دې دپاره پکار دی چې فکري هغو ته قناعت ورکول سي، او فکري قناعت زما په فکر په تمثیلو، په تیاترو، په ډراماو په دې سره کول کېږي، لکه څنګه چې نور نړۍ کړي دي، موږ هم هغسې کول. عبدالله صاحب، ګڼ دوستان تاسو ویني، تاسو اوري، هغوی ستاسو لپاره څه کولی سي؟ ممکنه ده چې ځینې دوستان ستاسو لپاره پانګونه وکړي، که ویې کړي څه رقم پانګونه به وي، که هغوی لیوالتیا ولري، څه رقم کار به وي چې هغه تاسو بېرته راپورته کولی سي، هغه به څه وي؟ ولا خو ما درته وویله چې زما خپله کار یوازې دا دی چې موږ خپل تمثیل ته بېرته ستانه سو. په دې کې به عام ملګري کسان، لیدونکي یا په اصطلاح تماشاچیان به خود ترې هڅه کوي چې مثلا داسې وسي، خو دلته خبره مسؤل کسانو ته درېږي. نو پاته سوله د مینوالو یا هغه د لیدونکي چې اوس په دا حالت کې ما ویني، نو زما خو دا هم خوښ نه چې په دغه کمال کې دوی ما وویني، ځکه چې هغه رقم یې زړه هغه په اصطلاح سوځي، خو څه کولی به نه سي. نو زه د هغو څخه بخښنه غواړم په اوس په داسې حالت کې چې دوی زه په داسې حالت کې ولیدلم. ما به دې ته ډېر کار کړی وی او د دوی پر شونډو پر څهره مسکا راوستلې وی. که تاسو ته اوس پیسې په لاس درسي، څونه باید په لاس درسي، او که په لاس درسي څه رقم کار بېرته ته خپل د تمثیل د ډګر ته چمتو کوې؟ نو نور کار خو اوس په تمثیل کې نسي کېدلی، خو ما درته ویله چې دلته نه رسنۍ موږ څخه ډرامه شی رانیسي، نه مثلا موږ اعلانات ته یوازې هغه د یوټیوب و، هغه د پیج مسلې چې په هغه باندې موږ تمثیلي پارچې ورته جوړې کړو، هغه دوی ته وړاندې کړو. نو د هغه دپاره هم هغه ته بیا کیمرې و ځینې شیانو ته ضرورت پیدا کېږي. ښه، هغه به تقریبا څونه لګښت ولري؟ لګښت نو نه راته معلومېږي، خو دا چې موږ مثلا په تمثیل کار کړی دی هغه د هغه نه راته معلومېږي چې څونه به وي، خو کمپیوټر، کیمرا او دا شیان ته ضرورت لري. ښه، یعنې که یو 1,00,000 2 لک افغانۍ په لاس درسي، شاید ستاسې کار بیرته په سم سي، ته بیرته کولی سي چې ته خپل د تمثیل د ډګر شیان برابر کړې، که یا ډېرې غواړې؟ تقریبا دغو نه هغه د ګزارې په حساب باندې سړی پکې هغو نه به سره ورسېږي تقریبا. خو هدف مې د دې څخه دا نه دی چې په دې باندې شیان به زه رانیسم، خو د یوټیوب دې لپاره به کار وکړو. خو خبره دا ده چې د ممثلین یوازې زه نه، ټول ممثلین دپاره باید دایمي و چې هغه د مسؤل کسانو کار دی چې هغه اوس چې ما وختي کې پیشنهاد وکړي چې خپل افغاني ډرامې پر دغه باندې پانګونه وسي او دغه تولید سي. او لویه خبره زموږ سرمایه‌داران دي چې هغه د خپل کمپنیان لري، د هغوی اعلانات همدلته په افغانستان کې په خپلو همدې لهجه باندې جوړ سي او خپل هغه د ممثلینو د اتحادیې نشت څونه زیان کړی دی؟ که چیرې د اتحادیه وای ګټه لرله، ګټه به په کومه برخه کې وای؟ خامخا به ګټه لرله، خو اوس خبره داسې ده اتحادیې چې جوړېږي یا جوړې سوي دي هغه هم مخکې خو کندهار کې خو موږ بیخي د اول سره نه درلودله، خو که وای بیا به هم سره منسجم به وای، هغه مشکل به یو بل ته سره ویلی. نور خو نو اتحادیه هم داسې یو ارګان دی چې هغه یو پرېکړه وکړي، هغه مثلا خلکو ته مسؤلین ته کار پیدا کړي. خو د مرستې راټولولو لپاره یو ښه مرجع وکړه نه وه؟
کېدلی سولی خو هغه د تېر نظام کې نه وه اوس هم نشته د دغه کندهار دپاره د محصلینو اتحادیه چې په دې کې ډېر کوښښونه ما کړي او ځینې کسان په جریان کې چې په تېر نظام کې زما هڅه وه چې اتحادیه جوړ کړم محصلینو او په دې کې خو هغه نه وسول سوای خو ډېر به ښه وی تمثیل مو کړی دی کار مو کړی دی زحمت مو ایستلی دی کلونه مو د خلکو پر شونډو د مسکا راوستلو هڅه کړې ده هغه کسان چې تا ویني یا خپل ستا اولاد هغوی ته څه پیشنهاد دی هغوی ته څه وایې نو اولاد ته خو د هغه وایم چې په دغسې شرایطو کې په داسې ملک کې تمثیل خو بیا نوم لا وانخلي او هغه لیدونکي چې دي هغو ته به هغه وایي چې تاسې دعا وکړئ چې موږ ته حوصله خدای راکړي چې نور هم ستاسو دپاره موږ یعنې چې 15 کاله یا 20 کاله وروسته دوی د چرۍ کار ته اړ کېږي ښه دا دی چې له پیله څخه لا د چرۍ په کار ځان مخته کړي هغو باره به مشکل نه وي ورته په دې به پوهېږي چې زه دا کچره چیرې وغورځوم او دا خبرې به د خلکو بیا بد تاثیر نه پر کوي چې ته په چرۍ کې ولاړ یې نو ستا سره اخلاق نه دي مهم سړی کار کې هغه به د عادت څه وي ستاسې لپاره عبدالي صاحب دردونکی شی څه و یا څه دی درد خو نو تر ټولو غټ دردونکی دا چې او په دې کې هم درد یو یو رقم خوند دي چې ځینې زموږ مینوال دي یا زموږ دوبله شیان به کتل یا پروګرامونه به کتل او اوس را سره مخ سي چې وایي موږ داسې فکر نه کوي ته به یو وخت زموږ سره په دغسې یو کار کې ولاړ یې هغوی چې داسې فکر نه کاوه کومک یې کړی لاسنیوی یې کړی دی که صرف راسي څو دقیقې څک څک وکړي بېرته روان سي نو خلکو کې فرق شته هغه کسان چې خپل هم په دغه رقم غربت حالت کې نو هغو څخه موږ څه تمولو هغه خپل هغو ته موږ لا حوصله ورکړو یعنې ته وایه لڅ په نو بل لڅ څنګه پټ او پاس په داسې ډېر کسان چې مثلا هغه بیا موږ ویني په داسې حالت کې شاوخوا دغه څو ورځې کې په دغه کوڅه کې موږ خدای خامخا سرمایه‌داران هم مینوال تېر سي هغه داسې فکر نه کوي چې دا د دی په موټر کې خورو داسې فکر وکړي چې بل څوک به دې ته به څه وي بیا که موږ سره مخامخ سو نو هغه هم دغه خبره کوي چې دا خو یو عمومي او باد رالوتی دی په دې کې ډېر خلک بې سرپناه سول ځینې کسان که څه هم ته لیدلی په داسې شب کې بیا نه یې لیدلی په ټلویزیونونو کې دې ځانګړي پروګرامونه درلوده لکه په هېواد ټلویزیون کې کوم پروګرام و چې سماوارو هغه بل پروګرام خورجینو له هغه څه وروسته په ژوندون کې چې کوئ د بابک کوټه ده د بابک په لهجه ورته وغږېږه چې هغوی د سم پوس او سم دې وپېژني چې دا بابک دی کورشادو دا خپل د کور کثافات چې راباسي هغه ټاکلي ځای ته وړي هلته یې غورځوئ داسې مه کوئ چې چرۍ تې ور واچوئ یا د سړک پر غاړه وغورځوئ بیا نو دا ښاروالۍ والا یا موږ هغه بیا یخی سوي هغه بیا یخی سوي کولنګ نه جلا کېږي نو هر دا د بابک رول داسې و چې عموما به یې خلکو توصیه کوله چې تاسې ښه کوئ کثافات باید چیرې وغورځول سي اولاد هم باید درس ووایي نشي توکي مه استعمالوئ نو ځکه مې د بابک په لهجه کې هم دغسې پیغامي ده اوکې اوس خو زه که اوس وایم دا زما دپاره ښه دی کثافات ټاکلي ځای ته نه وړي ولې که دې ټاکلي ځای ته یوسي نو خو زموږ کار پنچر دی ورته بیا موږ ته اړتیا نشته چې بیا موږ کار وکړو د امیر خان د اواز په دوبله کې دې برخه اخیستې ده کوم ډایلاګ در پیدېږي چې د امیر خان لپاره و چې هغه تاسې راسره شریک کړئ څو ورځې مخکې مې یو اعلان وکتی فکر کوم د یو موبایل والا اعلان و ستاسو هماغه رول کې راځئ ټلیفون سودا کوئ هغه د پیکې ده و پیکې فلم اکشن مې کړی او خپله د امیر خان 3 ایډیټس فلم چې ما دوبله کوي په هغه کې ډېر داسې ډیلاګونه ډېر جملې وي چې انسان ته د ژوند کولو یو روحیه ورکوي هغه به ویله ول هر څومره مشکل چې در باندې راسي هر دفعه راکړم هر څومره مشکل چې راسي وارخطا کېږه مه زه ته ووایه چې هر څه سم دي هر څه سم دي هر څه سم دي نو اوس هم هر څه سم دي د چرۍ پر غاړه کثافات پاکو هر څه سم دي هر څه سم دي سمیږي خو د هغه هدف مې دا دی چې انسان باید خپل هغه حوصله له لاسه ورنکړي که چرۍ هم د هغه مو هېواد دی پاکوي بیا او که د خلکو په ذهنو کې کثافات یې ایسته کوی هم فرق نه سره کوي ښه وړاندیز دې څه دی غوښتنه دې څه ده هیله دې څه ده له ملګرو څخه له پانګوالو څخه له شتمنو ورونو خویندو څخه چې ستاسو غږ همدا اوس اوري او تاسو وینئ تاسو ګوري او تر څنګ له حکومتي چارواکو څخه حکومتي چارواکو خو ما اول درته ویلی چې دغه زموږ په فیلډ کې باید موږ ته کاري فرصتونه پیدا کړي چې ستا
کاري فرصتونه شته چې دوی صرف هغه کسان پر هغه کارو وګماري او پاتې شوله پانګوال چې دي د هغو څخه سرمایهدارانو څخه دا غوښتنه ده چې لکه څنګه چې دوی وایي چې مثلا موږ خپل افغاني تولید چې دوی هر څه جوړ کړي هغه موږ استعمال کړو وایي غوندې ویښ ویښ شو همدغه رقم په تمثیل کې هم په اعلاناتو کې هم باید د افغاني محصولینو څخه کار واخیستل شي د افغاني پروډکشنونو څخه کار واخیستل شي نو دغه دوه کسانو څخه مو د دغه دوه طبقو کسانو څخه دا غوښتنه ده او پاتې شوه د خپل مینوالو څخه یا د تمثیل د چې ګوري هغو څخه مو دغه غوښتنه ده چې تاسې په تمثیل کې کلیپ کې موږ مثلا یو څه وایو تاسې هغه مثبت ټکي رااخلئ او هغه منفي یو موضوع جوړېږي تاسې داسې مه کوئ چې موږ مثلا نشي توکو پر ضد یو شی جوړ کړئ تاسې سبا وایاست چې دا خو نو دوم ادي سګرېټ څکوئ زه هم څکوم یعنې باید هغه تاسو چې کوم څه وړاندې کوئ هغه تاسو پیغام وړاندې کوئ چې تاسې نه مه کوئ تاسې مه کوئ بد په ښکارئ نو بد په ښکاري د هغو څخه دا غوښتنه ده نور داسې خاص غوښتنې نه لرو ښه عبدالي صاحب په وروستیو کې که وړاندیز لرې د مسؤلو چارواکو لپاره که کومه غوښتنه لرې د ځان لپاره که کومه غوښتنه لرې د هیوادوالو یا هغه کسان لپاره چې هغوی له هیواد څخه په داسې سختو حالاتو کې سختو شرایطو کې وځي نور موږ ستاسې خدمت کې مهرباني چې هر څه ویل لرئ مسؤل چارواکي خو ما درته وویله چې د تمثیل په برخه کې باید خلکو ته کاري فرصتونه پیدا کړي د محصلینو په اړه باندې نور خو نو دوی په خپل کار ښه پوهېږي وایي نن سبا خو همدغه دغه دي چې هر څه په خپل کار ښه پوهېږي او پاتې شوله هغه ځوانان چې په داسې حالاتو کې سخت حالاتو کې دي ځي خپل هېواد پرېږدي نورو ملکو ته دا زه نه وایم چې نه دي ځي یا نه وایم چې باید ولاړ شي ځکه چې ټول ته هغه د افغانستان حالت هم معلوم دی او هغه د لارو تکلیفونه هم ورته معلومېږي چې خلک په سره کم تکلیف باندې دلته ځان رسوي خو نو که دلته دغه رقم حال نو خلک به مجبور وي چې نورو هېوادونو ته به ځي خو دا هم نسو ویلی چې باید ولاړ شي د تیښتې لار هم لاره نه ده زه مقاومت چې وکړي دا به ډېر ښه وي که د غربت سره که د هر شي سره ډېره مننه چې وخت راکړئ او زیاته مننه چې راسره وغږېدلاست وبخښئ که مو زموږ د مرکې له امله ستاسو په زړه کې درد پیدا شوی ځکه سړی چې تېر حالت ته فکر کوي او ځان ته ګوري یو ډول دردونه راځي په بخښنې سره که مو ستاسو درد در تازه کړی او بیا مو بخښئ کاش وخت وای چې ما کومک سره کړی وای مننه کور ودان شي بس الله مو روغ لاره ډېره مننه ژوندي یاست ژوند زه به دا مایک څخه راواخلم دوستانو تاسو د ابدالي صاحب خبرې واورېدې موږ ورسره وغږېدلو رښتیا هم دردونکی ده چې یو ممثل چې هغه د هېواد په کچه تمثیل کړی وي د هېواد په کچه کار کړی وي هغه زحمت ایستلی زیار یې ګاللی هغه راځي کثافات ټولوي کثافات انتقالوي چرۍ پاکوي کاش کاري فرصتونه پیدا سي کاش کاري فرصتونه وای چې زموږ سرغنه کسان د تمثیل په برخه کې یا په نورو برخو کې چې هغوی ته پیدا سوي وای چې هغوی دغسې کارونو ته نه وای اړ سوي یا دا چې هغوی له هېواده ونوځي او تېښته ته اړ نه سي هغه دوستان چې زموږ دا پروګرام یې کتلی یا اورېدلی وي که غواړي چې له ابدالي صاحب سره کومک وکړي مرسته وکړي لاسنیوی وکړي یو ځای پر کار وګماري نو موږ د ابدالي صاحب د ټلیفون شمېره پر سکرین دا دې درته لیکلې ده کولی شئ چې له ابدالي صاحب سره خپله وغږېږئ خبرې ورسره وکړئ که مو دی په کارو پر کار وګماره او که مو له ده سره نقدي کومک کوئ یا مو د کور لپاره څه ورته رانیوله شمېره یې لوړه لیکلې تاسو کولی شئ له ده سره خپله وغږېږئ په وروستیو کې یادونه کوم دوستانو په افغانستان کې په زرګونو دغسې ځوانان چې په تېر کې ښه کارونه کوله هغوی اوس اړ سوي دي چې یا کثافات انتقال کړي یا په موټر شیانو کې وظیفه اجرا کړي یا په حمامونو کې شاګردان دي یا له هېواده وځي تښتي دغسې کسان ته زمینه برابره کوي د کار چې هغوی دلته کارونه وکړي څو اړ نه سي دغسې کارونو ته او یا هم دوی اړ نه سي چې له هېواده ووځي دا زموږ د هېواد سرمایې دي د هېواد سرمایه باید وساتل سي نو تر بیا پورې موږ ته اجازه راکوئ ډېره مننه چې تاسو موږ دغه پروګرام تعقیب کوئ ژوند